السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. د عوایدو د حقوقي خدمتونو او پالیسۍ ریاست له لوري د مالیاتو د راټولولو لپاره چې کوم حقوقي اسناد او رسمي فورمجات موجود دي، د دې لپاره چې د مالیاتي ادارو کارکوونکي او مالیه ورکوونکي په هر وخت او هر ځای کې هغو اسنادو ته لاسرسی ولري او په انلاین ډول خپلې ستونزې حل کړي. یو موبایلي اپلیکیشن جوړ کړی دی. د دې لپاره چې د نوموړي اپلیکیشن څخه څه ډول استفاده کیږي، ټاکسلا باندې کلیک کوئ، تاسو ته نوموړي اپلیکیشن نه خلاصیږي. نوموړي اپلیکیشن اول تاسو ته میسج درکوي چې دا پروګرام انسټال کړئ. که تاسو پر هغه دوه باندې کلیک وکړئ، نوموړي پروګرام تاسو ته انسټالیږي. دغه پروګرام هم په آیپاډ کې کار کوي، هم په انډرایډ موبایلو کې کار کوي، هم په آیفون کې کار کوي او هم په کمپیوټر کار کوي او هم دغو څلورو سره ته انسټالیږي. کله چې انسټال سي، بیا تاسو ته دغسې د ARD په شکل لوګو ده، دا درته راځي. تاسو به کلیک پر وکړئ، دا پروګرام انسټال سي. کله چې انسټال سي، نوموړی پروګرام شپږ برخې لري چې یوې مالیاتي قوانین دي، چې کوم نافذ قوانین او اسنادونه چې موجود دي، مالیاتي قوانین په دغه برخه کې چې د هغوی تشریح دپاره تعلیماتنامې موجوده دي. د تعلیماتنامو د وضاحت دپاره یې طرزالعملونه موجود دي. د امیرالمؤمنین حفظه الله چې کوم فرمان و، د هغه د تطبیق دپاره چې کوم میکانیزمونه جوړ شوي دي، میکانیزمونه دلته موجود دي او یا هم په راتلونکي نور میکانیزمونه جوړیږي. اظهارنامې او رسمي فورمجات د اظهارنامو په برخه کې موجود دي، او دا چې د اظهارنامې څنګه خانه پوره کیږي، د مالیاتو سنجش په څه ډول کیږي، د کرایې مالیه سره کم ده، د اسناب سره کم دی، راهنمودونه یې موجود دي. که تاسې یو به د نمونې په شکل پر طرزالعملو مو کلیک وکړئ، یو طرزالعمل راخلاصو، ټول طرزالعملونه ښیي. هر طرزالعمل چې راخلاصوي، مثلا دغه دوم طرزالعمل چې د قانون د تطبیق طرزالعمل دی، کلیک ورکوئ، راخلاصیږي. که پر دغه ایکس یا د چلیپا یا د ضرب په نښان کلیک وسي، د جې معنا دا ده چې دغه PDF فایل ماته مه راخلاصو. که دغه د زرغون رنګ چې دی، دا د ډاونلوډ نښان دی، کلیک پر وسي، د جې معنا دا ده چې دغه PDF فایل ماته را ډاونلوډ که. دا طرزالعمل یا قانون هر شی چې هغه تاسو ته ډاونلوډیږي، تاسې د موبایل په مای ډاکومنټس کې درته ثبتیږي. دا چې وخت نیسي تر څو چې دی راخلاصیږي، هغې علت دا دی چې انټرنیټ نسبتا لږ کمزور دی. نو چې انټرنیټ کمزوري دی، لږ وخت نیسي. که تاسو وګورئ، دا طرزالعمل یې راخلاص کړي. اول یې تاسو ته هغه مکتوب دی په لاندې برخه کې، طرزالعمل چې په پښتو په درې ژبو دی جوړ شوی دی، تاسو ته یې ښیي. که موږ باک سو یعنې شاته ولاړ سو، په لاندې برخه کې درې ټولنیزې رسنۍ دي چې د فیسبوک صفحه ده، چې کلیک پر وکړئ د عوایدو د فیسبوک صفحه راخلاصیږي. که پر ایکس کلیک وکړئ، د عوایدو د ټویټر صفحه راخلاصیږي. او که پر یوټیوب کلیک وکړئ، د عوایدو د لوی ریاست د یوټیوب صفحه راخلاصیږي. که مالیه ورکوونکي یا د مالیاتي ادارو کارکوونکي په کوم مالیاتي ستونزه ولري یا په کوم ځای کې د مالیاتو سنجش په اړه ستونزه ولري، نو کولی سي چې پر واتساپ باندې د عوایدو حقوقي خدمتونو او پالیسۍ ریاست اړوند د قانون د لارښوونې امریت ته میسج وکړي، خپله ستونزه ولیکئ. زموږ د قانون د لارښوونې امریت ته میسج راځي، دلته فقط لیکئ چې زه د مالیات برایدات قانون یا د 5مه ماده یا 3مه ماده یا دغه طرزالعمل په دغه سنجش کې سوال لرم. بیا زموږ ملګري تاسو ته په هغه ګډي جواب درکوي. که په هغه ګډي جواب نه کړي، نو علت به دا وي چې زموږ همکاران به مصروف وي، شاید په 1 ساعت 2 ساعت کې ستاسې پوښتنه جواب سي. د پر ځای چې تاسو مکتوب کاروئ، بل شی کوئ، په اسانۍ سره به زموږ ملګري تاسو ته جواب درکوي. او په لاندې برخه کې د عوایدو حقوقي خدمتونو او پالیسۍ ریاست له لوري چې کوم شعارونه دي، هغه شعارونه ترتیب شوي دي اوړي. نو خدای دې وکړي چې نوموړی پروګرام ستاسې مالیاتي ستونزې پر خپل وخت حل کړي.